سلامونه. آیا غواړئ انټرنیټ زده کړئ؟ که د انټرنیټ له ستونزو سره مخ یاست نو زموږ سره اوسئ او هغه سافټویرونه چې د اواز برابرولو او ویډیو جوړولو او تصویر ډیزاینولو پورې اړوند دي. یعنی که غواړئ د انټرنیټ له لارې عاید ولرئ نو باید تاسو له دې سافټویرو سره آشنا یاست. که تاسو نه پرې پوهیږئ نو موږ تاسو ته اسانه ګړندۍ او نیغه لار برابروو. یوټیوب، ټیک ټاک، فیسبوک، ټویټر او نور عمومي سایټونه او موبایل برنامې له پیله تر عایده پورې. ستونزې مو د کمنټ او واتس اپ له لارې راسره شریکې کړئ. ستاسو د ستونزې په اورېدلو کښې موږ وخت نه نیسو. بیا هم ښه راغلاست زموږ چینل ته. یو براوزر ته به www.usaunlockit.com دا یو ادرس دی. دا ادرس به ورکړئ، تاسو ته به یو صفحه راخلاصه سي. په دې صفحه کې get your card په دې کونج کې دی، دا به کلیک کړئ. د دې لارې څخه کولی شئ چې مختلف نوع کارتونه لاسته راوړئ، لکه د امازون او داسې نور کارتونه، ماسټر کارډونه. دا فورم به ډک کړئ. اولنی نوم، دوهم نوم، ایمیل ادرس، داسې ایمیل ادرس چې تاسو ته ایمیل راسي او هغه بیا کنفرم کړئ. موبایل نمبر، د خپل هیواد موبایل نمبر ورکړئ سره د کوډه. پاسورد مو هم ورکړئ، غټ او کوچنی حروف باید چې پکښې کې وي او ورسره سلاش یا ځینه یا ستوری داسې نور حروف هم باید چې پکښې کې وي. دا د دوی پالیسي ده، غواړي. نیکسټ سیټ اپ او پاسورد به سیو کړئ. ایمیل هم راغلی دی، ایمیل به کنفرم کړئ. کوم ایمیل ادرس چې تاسو ورکړی دی پر هغه ایمیل باندې ایمیل راځي. او دلته یو بل فورم راځي ستاسو د ادرس لپاره چې ستاسو د کور ادرس غواړي. نو تاسو به اولین خپل هیواد انتخاب کړئ، په کوم هیواد کې چې اوسیږئ هغه هیواد انتخاب کړئ. فرق نه کوي، د ټولو هیوادو لپاره جوړیږي. اولنی د کور ادرس او دوهم د کور ادرس او په کوم ولایت کې چې اوسیږئ د هغه ولایت نوم به ورکړئ په هوم سیټي کې. او د راسته بغل ته به هم خپل ولایت انتخاب کړئ. په دې کې موږ د افغانستان مکمل ولایتونه راغلي دي. هر ولایت چې تاسو په هوم سیټي کې انتخاب کړی دی هغه ولایت به دلته هم انتخابوئ. ما کندهار انتخاب کړی دی، زه دلته هم کندهار انتخابوم او زیپ کوډ یې هم ورسره کوم. زیپ کوډ یې کولی شئ د ګوګل سرچ له لارې په اسانۍ سره پیدا کړئ. صرف زیپ کوډ ورسره ولیکئ. دا زموږ مکمل ادرس شو. کنټینیو به سې کلیک کړئ. اوس یو نوې صفحه راخلاصیږي د ګو ټو مای ډیشبورډ په نامه. دا به هم کلیک کړئ چې زموږ اکاونټ اوس جوړ شو. خو خبره یوازې د ویریفای دپاره ده چې دا څنګه ویریفای کولی شو. موږ یې د پاسپورټ له لارې اسانۍ سره ویریفای کولی شو، ځکه په افغانستان کې انټرنیشنل آی ډي کارت تر اوسه پورې لا په نړیواله سطحه نه دی منل شوی. نو د پاسپورټ له لارې په اسانۍ سره دا ویریفای کولی شو. صرف د پاسپورټ هغه کم د نومانو او د تاریخ کومه صفحه چې ده د شا او د مخ ده هغه به دلته تصویري شکل باندې دی تاسو ته وي. خپل هیواد به انتخابوئ. هلته به یا پاسپورټ یا آی ډي کارت او یا هم ډرایور لیسنس انتخابوئ. ډرایور لیسنس هم زموږ د هیواد نه دی بایومټریک، نو په دې خاطر هغه هم کار نه کوي. نو په اسانۍ سره کولی شو د پاسپورټ له لارې موږ دا ویریفای کړو. اوس که غواړئ زموږ نورو معلومات ته لاسرسی ولرئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.